روجي د واجب کېدو لپاره یو څو شرطونه لازم دي چې دا شرطونه په انسان کې په روجه لازم ده او چې دا شرطونه پکې نه یو شرط پکې نه په دمه به روجه لازم نه ده. اولنی شرط اسلام، دا خو واضح دی په هر عبادت کې دا شرط ته چې اسلام به وي، چې سره مسلمان نه دی هغه عبادت الله سبحانه وتعالی نه قبلوي. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. الله سبحانه وتعالی د دوی نه چې د نفقې او د صدقې نه قبلوم دا په دې چې د کفر کړي، الله نه مني، الله رسول نه مني. نو کوشي او کافر روجي نشي او هر میاشي نشي او ټول کالي ونشي دا روجي ته الله سبحانه وتعالی نه قبل. دا اولنی شرط څه دی؟ اسلام. دویم شرط بلوغ، چې دا انسان بالغ وي، هلک دی او که جنۍ ده. به د بالغېدو دپاره د هلک دپاره 3 نښې دي او د جنۍ دپاره 4 نښې دي. د هلک دپاره اولنۍ نښه دا ده چې ده ته احتلام وشي، که هغه په خوب کې او که هغه اسې ناسي پروتي ولاړي او د ده نه مني لاړه او خونې وله ورکو، نو بس دی څه شی دی؟ دی بالغ شی. اگر که دی 15 کالو ته نه رسېدلی، 15 کالو ته رسېده ګوره شرط نه دی. ګوره دا بعض مشران سادهګان دي، دوی د دې انتظار کوي چې ماشوم 15 کالو ته ورسوي بیا بالغ دی. نن سبا ګوره هغه زمانه نه ده. نن سبا یو خو خوراکونه بدل شوي دي، خوراکونه ګرم دي، هلکان او جنکۍ زر زر بالغېږي. دویم دا چې د دې فتنو د لاسه، د دې انټرنیټو د لاسه، د دې موبایلو د لاسه، د دې مارکیټونو د لاسه او د دې فساد او د فسق او د فجور د لاسه هلکان او جنکۍ زر زر بالغېږي نن سبا. نو دغه قصه نشته اوس چې ته به انتظار کوې چې دی 15 کال ته ورسي. دا اولنۍ نښه دا ده چې ده ته احتلام وشي. دویمه نښه دا ده چې د نامه نه لاندې ویښته راوخېږي، د عورت په خوشا کې ویښته راوخېږي. چې ویښته راوخېږي دی بالغ دی، که 15 کال ته نه یم رسېدلی څه خبره نه. درېیمه نښه که دا دواړه نښې ښکاره نه شوې، احتلام او ویښته، نو بیا درېیمه نښه دا ده بیا به انتظار کوي چې 15 کاله پوره شي. چې کله 15 کاله پوره شو نو بیا دی بالغ دی. اگر که هغه 2 نښې پکې نه وي بیا به هغه 2 ته انتظار نه کوي. ګورئ دا 3 نښې شو د هلک دپاره. 4مه نښه د جنۍ دپاره ده چې د میاشتې د بیماري پرې راشي، د حیض بیماري. چې د حیض بیماري پرې راغله هم دغه 3 نښې دي، د جنۍ دپاره هم دغه نښې دي، خو د جنۍ دپاره پکې دا یو زیاتي ده چې په هغې باندې د میاشتې د بیماري راشي. چې کله پرې دا راغلو نو بیا پرې روژه څه شوه؟ فرض شوه. او که دا نښې نه وي نو بیا پرې روژه فرض نه ده. خو غوره دی چې مور پلار بچو له تربیت ورکړي. صحابه څه وایي؟ صحابه رضی الله عنهم اجمعین وایي موږ به د خپلو ماشومانانو بچو باندې روژې نیولې وي، هغو به جړل، وایي موږ اوبس کوو، موږ له پلانې شم پلانې، نو هغو له بیا کیلوني جوړې کړې وي، پلار او مور به له کیلوني جوړې کړې، په دې باندې به یې لوبول، لوبې به پرې کولې په زور زور، کله به په چکر وویستو، کله به یوځي، کله چې د ماښام دا بانګ پرې ووایي او هغه به وړوکی ماشوم جړل به. داسې نسل په کار دی روان، دغه شان تربیت په کار دی بچو له چې هغه د روجو سره عادتي. عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله خلیفه او امیر المؤمنین یو کس پسې راوستی شو چې ده وایي د روجې په ورځ څه خوړلي دي، یعنی د خلکو په مخ کې خوراک کړی د روجې ماته کړې ده. خو اسلامي حکومت و، شریعت و، نو چې راوستی شو نو امیر المؤمنین راووتو. نو امیر المؤمنین ورته وایي الله دې تا تباه کړي. وایي ته د خپل جسم ته وګوره، د غټ ځان ته وګوره، تا روجه خوړلې او زموږ ماشومانانو دغه روجې نیولي. دغه زمونږ مقصد دی د خبره کې، وایي زمونږ ماشومانانو روجې نیولي دي. درېیم شرط دا دی عقل، چې عقل یې کار کوي. چې یو سړي عقل کار نه کوي، لیونی دی، نو په ده باندې روجې نشته. یا عمر دومره ډېر شوی دی، اخري درجې ته رسېدلی دی، کله چې د انسان د عمر ډېر زیات شي او الله سبحانه وتعالی دغه عمر ته موږ نه پاتې کوي، د انسان د عقل بیا کار پرې دنه ماشوم جوړ شي، لیونی تی جوړ شي، نو په ده باندې بیا روجه نشتي، ځکه چې دی مکلف نه دی، دله قلم اوچت کړی شوی دی. 4م شرط دا دی چې قدرت په پکې، طاقت په پکې، او چې په چا کې طاقت نه وي هغه 2 قسمه خلک. اولنی هغه مریض چې مریض بیا ښه کېږي. مثال یو سړی دی په هغه باندې لکه اپریشن یې وکړو، یو سړي د جسم د ویسي اپریشن وکړو، ډاکټران ورته وایي چې څو پورې ستا زخم نه ایسي شوی ته به روجې نه نیسي. اوس په ده کې قدرت او طاقت د روجې د نیولو نشته، نو په ده باندې روجه نشته. خو دی به خوراک نه ورکوي، ګوره مسکین له دی به صبر کوي،
دا به انتظار کوي چې کله مرض ختم شو بس بیا به روجې نیسي، خو دا روجې به لازم نیسي. نه دا اولنی مریض دی، هغه مریض چې مرض یې ښه کېږي. دویم هغه مریض دی والعیاذ بالله چې په هغه باندې داسې مرض راغلی چې هغه د ډاکټري اصولو کې نه ښه کېږي. لکه یو سړی دی ګردې بالکل ختمې دي، ګردو بالکل کار پرېښودی، ډاکټرانو ورته وایي چې ته خو روجې نیسې، نو ستا ګردې بالکل کار نه کوي او ګردو علاج کېږي چې ګردې بالکل ختمې شو لاړې. او دی به څه کوي؟ دی به د هرې ورځې په بدله کې یو مسکین له خوراک ورکوي. نو دا په دې کې فرق کوي، زموږ د عوام وروڼه په دې بیمارۍ کې فرق نه کوي. ګوره دواړه بیمارۍ یو شان نه دي. ګوره د کمې بیمارۍ چې علاج یي نه د بیمارۍ ختمېدو انتظار به کوي، او د کمې بیمارۍ چې علاج نه یي نه په هغې کې به بیا یو مسکین له د یوې روجې په بدله کې خوراک ورکوي. دا څلور شرط شو. پنځم شرط دا دی چې دی به د خپل ځای کې مقیم وي. مسافر باندې روجه لازم نه ده او نیوی جایز دي. او دا مسله به انشاءالله تفصیل پر روان درس کې کومه چې مسافر د پاره روجه نیول غوره دي او کنه بوزه کول غوره دي. دا به انشاءالله په وخت کې بیانو، خو دلته صرف دومره واضح کو چې یو سړی مقیم نه په خپل ځای کې نه په سفري نه په ده باندې روجه نیول لازم نه دي. د سره اختیار دی، که غواړي نو ودې نیسي او کنه بوزه کول غواړي نو بوزه دي کې او بیا دې وروسته قضا راوړي. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الله وی که په تاسو کې څوک مریض طاقت نه دا مثلا بیان کړه او یا په سفري نه ډېری بیا د شمار په نور ورځو کې پوره کړي، یعنی به وروسته قضا راوړي. اخرنی شرط د زنانه د پاره دا دی چې د حیض او د سلويختۍ نه به پاکه وي. په کومه زنانه باندې چې سلويختي راشي او یا په حیض راشي نو په دې باندې روجه نیول حرام دي. دا نه چې نشتی به روجه نیول به څه دي؟ حرام دي. او ما ته داسې سوالات زمانه شوي او زه په تعجب کې اچولم، داسې زنانه چې هغوی دا روجې څو کاله د حیض په وینه کې نیولې، د دې مسلې نه دي خبر. د هغې وجه څه ده؟ جهالت او خاوند سره څوک دا خبرې نه کوي او لا د بل سړي نه به تپوس چېرته وکړي. زموږ په معاشره کې زنانه چې دا تپوس کولی شي. روجه نیول د زنانه پر په سلويختۍ کې او د حیض په ورځو کې حرام دي او غټه ګناه ده. د الله په دین پورې مزاح کول دي چې الله وایي چې په دې ټیم کې دا موز نشي کولی، دا روجه نشي، نو دا وایي زه یې کومه، دا حرام کار دی. نو دا شپږ شرطونه دي چې کله دا په انسان کې پوره شي نو په ده باندې روجه لازم شي.